شمالي وزیرستان کې د یو کمانډو په ګډون د 6 ترهګرو د وژل کېدو ادعا کوي. سلام ستړي مه شئ، وخت مو پخیر. په لوی افغانستان چینل کې د تا ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو دپاره در سره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. شمالي وزیرستان کې د یو کمانډو په ګډون د 6 ترهګرو د وژل کېدو ادعاوې کوي. افغانستان سره پر پوله پرتې د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې په 2 بېلابېل ځایونو کې په استخباراتي عملیاتو کې د وسلوالو هم د کمانډو شریعت الله په ګډون د 6 وسلوالو د وژل کېدو ادعاوې کوي. تحریک طالبان پاکستان هم د کمانډو وژنه تایید کړې او په نښته کې یې پوځ د مرګ ژوبلې اړولو دعوه کړې ده. د سیمهییز ناامنیو د سرچینو ډیوې سره په شریکه کړو معلوماتو کې ویلي چې په تیرو 2 ورځو کې شمالي وزیرستان په میر علي خسرو او دته خیل سیمو کې د ترهګرو د موجودګي په اعلام استخباراتو عملیاتو او نښتو کې 6 تنه ترهګر وژلي دي. د دوی په خبره د اپریل په 2مه د میر علي خسرو سیمې علي خیل کلي کې امنیتي عسکرو د وسلوالو موجودګي په اطلاعاتو استخباراتي عملیاتو هغه وخت وکړل چې په دې سیمه کې یې د ترهګرو په اړه پټ معلومات ترلاسه کړي وو. دوستانو دا زموږ د دې ساعت چمتو کلی خبر. تر بیا ښې چارې.